د اګست د میاشتې 21 نیټه کندهار کې د امریکا پر ضد په شعارونو او اسلامي امارات په ملاتړ ولمنځل شوه. له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو د کلیزې لمانځونکي وایي بهرني ځواکونه د طالبانو د جنګي فشار په پایله کې له افغانستان څخه وتلي او اوس هیواد خپلواک دی. خو د هیواد کې د امنیت او داخلي ثبات لپاره د لا زیات کار غوښتونکي دي. نن ډیر زیات خوشحالي یو، بلکې زه نه یوازې ټول ولس دغسې خوشحاله دی. د امریکایي اشغالګرو چې کال به شوی دی او لومړنۍ کلیزې لمانځل کېږي، بس دا احساس لرم د ځوانانو څخه دوی ډېر زیات خوشحاله دي او په یوه خوشحالۍ باندې موږ هم وویاړو، نور ولس هم ورباندې وویاړي. غوښتنه دا لرم نو چې امنیت باید ښه ټینګ وساتل شي ځکه د دښمن غلبه ونه کړي. د کندهار ښار کې موږ ټول راوتلي دا په کوم دوره چې و تېر کال کې امریکایان مو له افغانستان څخه په زور وایستل. خلک دا غوښتنه ده چې نور راټول شي، موږ د هېواد د جوړېدلو پسې اوسو، نه د خرابېدلو پسې. د دې لپاره راوتلي یو چې د افغانستان د ازادۍ استقلال ولمانځو او په خوشحالۍ سره ولمانځو، ځکه افغانستان چې د لومړی تلین دی چې موږ داسې لمانځو، په خوشحالۍ سره لمانځو او د اسلامي چتر لاندې موږ ژوند کوو. د همدې ورځې یو شمېر نور لمانځونکي بیا د بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې د اسلامي امارات پر ضد د تبلیغاتو پر ځای د دوی ملاتړ وکړي. دا صاحب دا زموږ د استقلال ورځ ده، دا هغه ورځ ده چې په کومه ورځ باندې کفار زموږ د وطن څخه وتلي دي او دا ورځ موږ په ډېر ویاړ سره لمانځو. انشاءالله همیشه به لمانځو، د همیشه لپاره به لمانځو او دا به موږ ټولې نړۍ ته ورشي چې بیا د بل وخت لپاره بیا یرغل ونه کړي. د خیر سره د خلکو څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی پر دغه پر خپل استقامت باندې ودرېږي او پر هغې اسلامي امارت باندې ښه پوخ عقیده او پوخ یقین ولري. انشاءالله د دوی هرې غوښتنې ته به پام لري او د دوی هره غوښتنه به پر ځای کړي. د خیر په بهر کې څومره میاشت افغانان دي، پر ټولو باندې غږ کوم چې د امارت اسلامي او ملاتړ وکړي، استقلال وکړي، د پردیو ملاتړ به جوړې شي او په امارت اسلامي ته ښه مشورې ورکړي. امارت اسلامي زموږ دا غوښتنه ده چې پر ټولو افغانانو لاس شي. کندهار ښار کې د دغو مراسمو ترڅنګ ولایتي مسؤلینو هم له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو د کلیزې د لمانځنې پر مهال ویلي چې بهرني ځواکونو ته یې په کمو جنګي او تبلیغاتي امکاناتو ماته ورکړې او باید له دې ماتې څخه نور بهرنیان هم زده کړه وکړي.